وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قالوا نرتله ب7 أحرف إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا. د دې آیات مقصد هغه دفع د معارضې ده. معارضه دلیل قائمول په خپل دعوی باندې خلاف د هغې چې ستا خصم قائم کړی وي، دې ته وایي معارضه. مخکې دلایل په دې باندې تیر شو چې قرآن کریم د چا کتاب دی؟ د الله. دلیل یې ووایي وان کنتم فی ریب. اوس دی معارضه کوي، دلیل قائمي په دې خبره چې نعوذ بالله دا د الله کتاب نه دی. ولی ځکه دی وایي په دې قرآن کې وړې وړې خبرې دي او الله ډېر لوی ذات دی او د لوی ذات سره چې وړې وړې خبرې خوند نه کوي او په دې کتاب کې خو وړې وړې خبرې شته، نو معلومه ده شوله چې دا د الله کتاب نه دی. نعوذ بالله. معارضه باندې پوه شوئ؟ مخکې الله دلیل قائم که په دې چې دا د الله کتاب دی، د بنده جوړ شوی کتاب نه دی. دی را پاسېده اعتراض یې وکړو، دلیل قائم که په دې خبره چې موږ وایو نعوذ بالله چې دا د الله کتاب نه دی. ولی ځکه الله ډېر لوی ذات دی او د لوی سړي سره د لوی شان والا سره لوی خبرې پکار دي، وړې وړې ورسره نه جوړېږي او په دې کې خو وړې وړې خبرې شته، نو معلومه ده چې دا د الله کتاب نه ده. دا خو طریقه د معارضې ده. دویمه خبره پکې محل د معارضې چې دا سوال دوی ته دا معارضه د کوم آیات نه دوی پیش کړله، نو چا محل د معارضې سورت حج ګرځولی دی. تاسې وګورئ آیات نمبر 83. یا ایها الناس، اے خلقو، ضرب مثل، بیانولی شي یو مثال، فاستمعوا له، خور ته غوږ کېدئ، د زړه په غوږونې واورئ. ان الذين تدعون من دون الله، بشکا کسان چې تاسو رابلئ سوا د الله نه، لن يخلقوا ذبابا، هیڅ چېرې نشي پیدا کولی یو مچ. دا چې تاسو چاته چغې وهئ چې راورسېږي او رامدد شي، الله فرمایي یو مچ هم نشي پیدا کولی، یو مچ. ولو اجتمعوا له، اگر که د دې دپاره د ټولې دنیا د ګوټ ګوټه راجمع شي، همنګ او تاسو څومره کسان یو او چې دا ټول په دې اتفاق وکړو یو مچ نشي پیدا کولی، پیدا به وکړو. هغه ورپسې الله وایي وان یسلبهم الذباب شیئا، او که وتښتئ د دی نه مچ څه شی، څوکیدار دی ودرولی دی، ټوپک دا کوتک د لاس کې ورکړی دی او ښه ټینګلې پې کړي چې ګوره مچ ته نه څه شی وانخلي، او هغه په سوري باندې راننوته کېناسته، سی اوچت کړه، ستا هغه څوکیدار، ستا هغه ټوپکدار، ستا هغه کوتکدار، لا یستنقذوه منه، هغه ته نشي خلاصولی. نو بابا ژوندي ته نشي خلاصولی، نو مړي به ته څنګه خلاص کړي؟ دی خو مړ له دومره قوت ورکړی دی چې بس وی لته راویستله، سیلاب له لته ورکړه، دوسې هغه شي وګرځاوه. داسې ځوانان هم شته د مرګ نه وروستو قبر نه خپې راوباسي او ښځه باندې بل چا نکاح تړلی دی، هغه ته هېڅ هم نه وایي، نورو نه سیلابونه اړوي او خپله د خپلې ښځې تپوس نه شي کولی. نو عجیبه انصاف دی، نو د خپلو یتیمانانو تپوس نه شي کولی، مال یې خلکو وخوړ، هغه ته نه شي خلاصولی او تا نه سیلابونه اړوي دې خوا خوا. نو الله فرمایي لا یستنقذوه. خبره مې دې پورې کوله چې محل د معارضې دا آیات ګرځولی دی. وایي محل د معارضې چې دې کې مچ خبر راغلی د الله خو لوی ذات دی، د هغه سره د شان سره مچ څنګه جوړېږي. خو دې دغه کې دا مشکل دی. تاسو سورت بقره مو ګورئ او سورت حج مو ګورئ، د چا په قرآن شریفونو کې چې هغه ترتیب نزولی لیکلی هغه وګورئ. سورت بقره و ما تاسو ویلا و اتیم نمبر آیات او سورت حج په نزول کې 103 نمبر آیات. نو کم مخکې شو کم وروسته شو؟ بقره مخکې شوله او سورت حج وروسته شو. سوال برازي، آیات برازي، محل اعتراض برازي او سوال مخکې کوي. دا چرته شوي
دی وجنه دا توجیه کمزوري ده. دویم چا د دې محل د اعتراض سورة عنکبوت ګرځولې، تاسو وګورئ. مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء، حال دا خلقو چې نیولې دي سوا د الله نه نور مددګاران، کمثل العنکبوت، په شان د مثال د جولاګي دی. اتخذت بیتا، جوړې کا کور د هغې په ګمان کېږي، کور نه دی. دا قرنګي د مشرک او د مبتدی په نظر کې دا څه دي؟ حاجت روا دی، هغه حاجت روا نه دی. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. ټول کورونه چې بیکاره کور هغه کور د جولاګي دی. کدا خلک پوهېدلې نه پوهېږي، نو چا محل اعتراض دا ګرځولی دی. دا صورت اگر چې نزول کی د سورت بقره نه مخکې دی، خدا نازل شوی دی مکه کې، سوال ته شوی او جواب راځي مدینه کې. دی وجنه خطوجی چې کوم محققینو کړی دا هغه محل د معارضې دغه مخکې آیات ته مثلهم او کصیب من السماء. الله چې مخکې خبره وکړه چې حال د دوی په شان د حال د صاحب د باران دی چې په دې کې تیاری وي، رضارې وي، برېښنا وي. نو دوی اعتراض وکړ چې الله دا مثالونه ولې بیانوي؟ الله خو ډېر لوی ذات دی او د لوی ذات سره لوی خبرې جوړېږي، چې وړې خبرې سره خوند نه کوي. او په قرآن کې خدا شته، نو لهذا نعوذ بالله دا د الله کتاب نه دی. الله دا غي جواب کوي ورته وایي ان الله لا یستحیی. حیا دا د الله صفت ته، نفیا هم ثبوتا هم. دا چې تاسو ته وایم چې د قرآن نه بغیر الله نه پیژندل کېږي، دا ځکه نه وایم. ته اوس بل چا په مخ کې وایي چې قرآن ویل نه، حدیث رسول الله ویل نه، او ته وایي حیا د الله صفت ته، چې نیغ به ولګېږي. دا څه او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله حیی یحب الحیا. الله حیا کوونکی دی او حیا څه کوي؟ خو خیي. حدیث کې دا صفت ورته ثابت شو په طریقې د اثبات باندې، او دلته په طریقې د نفي باندې ان الله لا یستحیی. لیکن تشبیه مراد نه وي، څنګه چې په سمیع بصیر کې تشبیه نه ده مراد، نو دلته په حیا او په استعدام حیا کې تشبیه نه ده مراد. جستا ذهن ته نور سوال راشي، لکه بعض مفسرین لګېدلي دلته سوال کړی دی چې حیا څه ته وایي؟ تغییر و انکسار، دا یو بدلون دی تاثر الانسان چې سړی ترا پیدا کیږي د وجه د یری د هغه څیز نه چې هغه په ده باندې څه ګڼل کېږي؟ عیب. دې ته وایي حیا. او دا معنا خدای الله په شان کې نه جوړېږي، ځکه الله کې تغییر نه راځي، الله کې انکسار نه راځي. نو بیا څنګه حیا ورته نسبت کوي؟ وګورئ ستا په صفاتو کې حی راغلی دی، یخرج الحی من المیت. او د الله په صفت کې راغلی دی الله لا اله الا هو الحی. رښتیا ووایه هلته تشبیه معنا ستا ذهن ته راځي؟ هلته چې کوم حیات تا ته منسوب دی او کوم حیات الله ته منسوب دی، دواړه یو دي؟ فرق شته که نشته؟ دقه شانتي ستا حیا او د الله په حیا کې فرق دی. لکه هلته سړی په هغې باندې نه مجسمه جوړېږي، نه د اسلام نه پې وځي. دقه رنګې په دې صفت منلو باندې سړی د اسلام نه وځي، بلکې په اسلام کې مضبوطېږي او کلکېږي. د الله صفاتو باندې ایمان ساتل دا فرض دا دی. یوه دویم که فرض ستا دا خبره ومنم چې حیات تغییر او انکسار ته وایي، نو ګورئ د یو فعل یو ابتدا ده، پرون مې درته ویلي یو د فعل انتها ده. ابتدا د حیا تغییر دی او انکسار دی، او انتها د هغې ترک دی. ابتدا یې څه ده؟ تغییر او انکسار، او انتها یې ترک. یو شي باندې چې سړي ته شرم ورځي هغه څه کوي که پرېږدي. انتها یې دا ده. نو ان الله معنا کوي مفسرین ان الله لا یستحی، معنا ان الله لا یترکو.
الله نه پرېږدي. ان الله لا یستحی، الله باک نه ګڼي، خو اصلي ترجمه ماغه مخکنی ده. الله حیا نه کوي د خپل شان مناسب. ان یضرب مثلا، ضرب قرآن کی په ګڼو معنو باندې راځي، په معنا د وهلو راځي. فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان. خو دلته معنا وهل نه دي، دلته یضربوا په معنا د یبینو دي. ان الله لا یستحی، یقینا الله باک نه ګڼي، یقینا الله شرم نه کوي، یقینا الله بیانوي. دا ټول کولای شي. ان یضرب مثلا، چې بیان کیو مثال، مثلا ما یو مثال د مثالنا بعوضه د ماشي، فما فوقها، پس پورته د ماشینا. د دې فوقیت نه مراد فوقیت په جسامت کې نه ده، د دې فوقیت نه مراد هغه فوقیت ته په حقارت کې. فما فوقها هغه چې زیات حقیر وي د چانه د ماشینه، چې هغه څه دی؟ وزر د ماشي دی، یو ماشه او یو د ماشي وزر دی. نو الله د حق په بیانولو کې هیڅ پروا نه ساتي چې مثال په پیش کې په ماشي سره یا د ماشي نه په وړو کې سره چې هغه څه دی؟ وزر د ماشي. د ماشي ذکر خود تراغه او وزر د ماشي لکه حدیث کې راځي: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. نو انت د ماشي نه وړو کې امراغه. ان الله لا يستحي، بشک الله باک نه غني، ان يضرب مثلا، چې بیان کیو مثال د مثالنا بعوضة د ماشي. دویم ان الله لا يستحي، یقینا الله نه پرېږدي چې بیان کیو مثال د مثالنا د ماشي. دریم الله حیا نه کوي د بیانولو د مثال نه بعوضة د ماشي، فما فوقها، او یا پس پورته د ماشي نه په وړوکوالي کې چې هغه څه وزر د ماشي دی. فاما الذين امنوا، بس هغه کسان چې ایمان والا دي، فیعلمون هغوی پوهېږي انه الحق من ربهم، چې دا مثال حق دی د طرفه د رب د دوی نه. حاصل د جواب دا دی چې ګورئ مثال کې مسله دای چې هغه به په طبق د ممثل باندې وي، نه په طبق د چا د ممثل باندې. تاسو چې وایي چې دا پلان کې خالص تشادو په شان ته دی، نو آیا ستا شکل به مشابه وي د شادو سره او که د هغه چا به مشابه وي؟ ته چې وایي چې دا پلان کې د چا په شان ته دی؟ د شادو. نو دې کې به دا شادو برابر د تا سره که د هغه سره به هغه سره به. الله مثال د دنیا ورکوي، نو ممثل څوک شو؟ الله. او ممثل څوک شو؟ دنیا. نو مطابقت د مثال د ممثل سره نه، بلکې مطابقت د مثال د ممثل سره، او ممثل دنیا ده، او دنیا د الله په نظر کې د ماش د وزر نم کته ده. وای نه شنه دا ستاسو سوال هغه و چې مثال کې مطابقت د ممثل سره ضروري وي، ممثل سره نه، ممثل سره. خدا خلق په دې نه پوهیږي، مشرکین دي په ضد باندې ولاړ دا دی. وا دیم فاما الذين امنوا، پس هغه کسان چې ایمان والا دي. ایمان ستوي، ایمان اصل کې ویل کېږي د اقوال زړه ته من عظمت الله، د لوی د الله نه. د یو انسان په زړه کې د الله عظمت راشي، دې توي مؤمن. دویم د انسان په زړه کې محبت راشي د الله، د انسان په زړه کې جمال او نور راشي د الله، د هغه د اسماء او د صفاتونه. دې توي څه؟ ایمان، او دې توي مؤمن. او چې سړی ته الله د یو معصوم نه مرکوټ اخکاری، نو دا ایمان نه دی، دا د جبې ایمان دی، خو اصلي ایمان نه دی. فاما الذين امنوا، بس هغه کسان چې ایمان لري په عظمت الله باندې، فیعلمون هغوی پوهېږي انه الحق من ربهم، چې دا مثال دا حق دی د طرفه د رب د دوی نه،
معنا دا برابر دی د ممثل سره د حق معنا دلته څه دی برابرېدل د ممثل سره راځي قرآن کې ګورو چې د حق معنی څه دي د لغت په لحاظ باندې خو حق صرف ثابت ته ویلی شي کوم شی چې ثابت وي هغې ته څه وایي حق که هغه ذوات وي که هغه اقوال وي او که هغه افعال وي کوم چې صحیح وي پاتې شو د دې مصداقات قرآن کریم کې څو دي نو تقریبا 22 مصداقات د دې ذکر کېږي یو په معنا د موافق او برابر د ممثل سره لکه دلته فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم ایمان والا په دې پوهېږي چې دا مثال برابر دی د ممثل سره دا مثال موافق دی د چا سره د ممثل سره دویم معنا حق پیدا کېږي دلیل شرعي او یقیني ته سورة بقره 2 نمبر آیات ته وګورئ ولا تلبسوا الحق بالباطل ما ګډوډوئ حق د باطل سره معنا دا ده هغه چې ثابت وي په دلیل شرعي باندې هغه د باطل سره یو ځای کوئ مه ځکه باطل په شرعي دلیل ثابت نه وي او حق په شرعي دلیل باندې ثابت وي دریم حق ویلی کېږي شرعي جرم ته جرم شرعي ته سورة بقره 1 ته وګورئ ويقتلون النبيين بغير الحق وجلب پیغمبران بغیر شرعي جرم نه شته که نشته پیدا هم کړ ويقتلون النبيين بغير الحق وجلب پیغمبران بغیر د دلیل شرعي نه څلورم پورا بیان حق معنا ده پورا بیان سورة بقره 1 آیت ته وګورئ دا ذکر تیم چې بیا ال ترازی ز ترجمه کوم تیزه نو بیا به تاسو سودا نه قالوا الان جئت بالحق ویلې دوی اوس تر اتلو کړه په پورا بیان باندې دغه مسله وکنه دا به څنګه یو عمر به صحیح کار به صحیح هغه وته ټول تشریح کړه نو اخر کې وته الان جئت بالحق اوس ته پورا بیان وکړه تر اوسه پوری پورا بیان نو شوه اوس پورا خبره واضحه شوه پنځم رشته ویل رشته او حق وی سورة بقره 19 نمبر آیات ته وګورئ ان ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا کما فرشته يرون کې او دارنګي زیر ورکون کې يرون کې لګلای ما آیاتونه تطبیق کړی دي او اجمالی درته وایم ځان سره کې څوک لیکي وی لیکي راډول باندې نور مسله راوځيږي شپږم معنا لایق او مناسب سورة بقره 1 نمبر آیات حق معنا د امر واجب باندې سورة بقره 218 اتم معنا حق معنا ده بنده قرض دا سورة بقره 202 د بنده حق مراد نه څه قرض سورة بقره 202 په معنا د یقین باندې سورة نساء 150 لسبب معنا حق معنا قرآن سورة مائده 3 یولسمه صفت الله سورة انعام 2 دولسمه معنا حکمت او فائدہ سورة انعام 3 دیارلسمه معنا حق مالی شرعي ان حق مالی سورة انعام 1 حق معنا جهاد سورة انفال 6 تاسو وګورئ آیات نمبر 6 یجادلونک فی الحق بعدما تبین تاسو ردی بحث کوي په جهاد کې پس تاغینه چې دا ورته ثابت شوی ده حق معنا څه شو ده جهاد بندسم حق مقابل د ضلال مقابل د گمراهی سورة یونس 2 شپاړسمه صحیح عقیده توحید سورة یونس 15 ولسم حق تفضلی د الله د خانه 1 د سورة یونس اتلسم حق معنا د حاجت او ضرورت باندې سورة هود 9 حق معنا د عذاب الهی سورة حجر 8 نمبر آیات شلم معنا فائدہ دنوی وَإِن يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ چې ګټه پکې وي
بیا شریعت ته په منډه را روان وي مخکې نه تپوس وکړي مولان اول تپوس کوي چې داسې خبره ده چې دا به زه ګټم که بې علم دی نو چې هغه ورته وایي چې که حقیقت هم داسې نو دا ته ګټې بیا ورته وایي راځه شریعت کوو یا تو الیه مذعنین بیا د منډه باندې را روان او دویشتمه معنا د حسی او د یویشتمه معنا صحیح جواب سورۃ فرقان 33 نمبر تاسو وګورئ په معنا د صحیح جواب باندې ولا یاتونک بمثل تا تراتلن کوي په کوم اعتراض الا جنا بالحق مگر من راتلکو تاسو ته په صحیح جواب باندې ولا یاتونک بمثل الا جناك بالحق واحسن تفسيرا او دویشتمه معنا حصا او برخه سورۃ الذاریات 19 نمبر آیات ته فاما الذين امنوا وساوكسان شیمان ولادي فيعلمون غفيق انه الحق من ربهم چې دا مثال موافق دی د مسله سره د طرفه درب دوینا واما الذين كفروا او کسان چې کفر کړي فیقولون فسوای دی ما زاراد الله څه غوښتل دی الله په دې مثال سره یذل بی کثیرا دا فائدہ د مثال بلاری کوي الله په دې باندې ډېر ويهدي به کثیرا او هدایت کوي الله په دې باندې ډېر وتا وما یذل بی الا الفاسقین او نبی لاری کوي الله په دې باندې مگر بدکار خلق د میری لیکل دی په حیات الحیوان کې دا دا کتاب دی چې د بعوضی د ماشي شکل دی د آتی او د آتی نه په اندامونو کې دا زیات دی دا غینا دا زیات آتی څلور خپې دي د ماشي شپږ خپې دي دوی خپې دي بل دا د چې د آتی دا خړتم چې دی هغه کوټلې دی بند دی او د ماشي خړتم هغه ډډ دی درم د آتی خړتم هغه د اوخ یا د غوی یا د بل حیوان په سرمن کې نشي نوتلی او ماشي دا خړتم دا د غوی په سرمن کې هم نوځي د میخې په سرمن کې هم نوځي د اوخ او د آتی په سرمن کې هم نوځي حتی چې هغه دا لیکلي دي چې کله ناکله د چچلو د وجنه یو لوی هاتي او دارنګي اوخ داسې شي مړ شي مردار شي بعوضه بل قانون دا دی د بعوضی مثال دی د ماشي هم د ماشي مثال دی د دنیا کله چې ماشه وږي ژوندې چې مړ شي مري دنیا کې چې کله وږي وي زړه کې به ژوند وي چې مالدار شو زړه مړ شي الله یو عجیب مثال پیش کړی بالکل دا ټول شیزونه په څه دي ښکار دي بل قران کریم کې چې څومره د ژوندۍ شیزونو نمونه اخیستل شوي دي د میری خپل کتاب کې یو راجمع کړی بعوضه کم چې دلته ذکر شوی او عجیب ترتیب الله ور کړی دی د ټول نړمبه په مثال کې د ټول نوړو کې پیش کړی دی او د ټول اخر کې د ټول نوې مثال پیش کړی دی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل په ټول حیواناتو کې لوی حیوان کوم دی هغه اخر کې راوړل هغه نرسته بیا د بل حیوان نوم نه اختصار شوی ګنده آیت سورته باندې سوچ وکړي شته ور باندې او د ټول نوړو کې ماشه دی او د ټول نړمبه په مثال کې چې الله پیش کړی ته پیش کړی ماشه نه هغه دادی ماشه خیر و خنزیر فیل مارغه اس ساروی درنده کارغه شادو گډ چیله اوخ اژدها اوخه مار ملخ سپگی چندخی میان سپی شرمخ قچر تورا مچی مچ میگه ملاچرگک جولاگه وینا ما دلهم على موته الا دابة الارض او پتنگ كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش
دا نمونه اخذ شوی یضل به کثیرا بلاری کوي الله په دې باندې ډېر او هدایت کوي په دې باندې الله ډېر وتا وما يضل به الا الفاسقين او نبی لاری کوي الله په دې باندې مگر هغه وتون کې د حدود د ایمان نه روح المانی کوي الخارج معنا کوي الخارجين عن حدود الايمان سوال دین تدارا دي چې یذل به کثیرا کی دا خصیش و يهدي به کثیرا کی دا ځکه نه لګيږي چې د کثیر په مقابل کې کثیر نه راځي د کثیر په مقابل کې تر راځي قلیل نو یا پکارو چې ویلې وي یذل به قلیلا ويهدي به کثیرا یا ویلې و چې یذل به کثیرا ويهدي به قلیلا مقابله به جوړه شوی جواب دلته مراد د کثرت نه کثرت علی سبیل تقابل نه دی بلکې مراد د کثرت نه کثرت په نفسه دی معنا دا په خپل ذات کې گمراه خلک هم ډیر دي او هدایت یافتم څه دي او دا نه چې دا یو بل ته مقابل کړي چې دا ډیر دي کاغه ډیر دي دا معنا نه مراد بلکې دا په خپل ذات کې ګڼ کسان دي او هغه په خپل ذات کې څه دي ګڼ کسان